اوس نو اسماعیل علیه السلام چې د هغه قصه مو تر یو اندازې درته بیان کړه او الله او د الله عز وجل د طرفه تر دغه نور اضافه تفصیل نه دی راغلی. خو اسماعیل علیه السلام په کتاب الله قرآن مجید کې ذکر شوی. الله عز وجل د سورة مریم په 450 نمبر آیات کې فرمایي واذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په کتاب قرآن مجید کې خپل امت ته د اسماعیل علیه السلام قصه بیان کړه. بېشکه چې دی په خپل قول او وعده کې صادق وو او دی رسول نبی وو. په وعده او مواعیدو کې وفا او صداقت ډېر لوی عبادت دی. متاسفانه چې اوس خلق نه دي ورته متوجه او د وعدو وفا یې پرې ایښې ده. الله عز وجل اسماعیل علیه السلام په دغه صفت سره موصوفه کړی دی انه کان صادق الوعد. ځکه اسماعیل علیه السلام د خپلو وعدو ډېر پابند و تر داسې اندازې چې یو سړي وعده ورسره وکړه اسماعیل علیه السلام هغه د وعدې ځای ته پر خپل وخت ورغلی خو د هغه سړي دا وعده هیره سوه. اسماعیل علیه السلام د سهار څخه تر ماښامه پر هغه ځای د هغه سړي انتظار کاوه. د شپې د هغه سړي هغه خپله وعده ور په یاد سوه او هغه د وعدې ځای ته ورغلی. اسماعیل علیه السلام پر هغه ځای ناست و. سړي ویل ته د سهار څخه دلې یې؟ اسماعیل علیه السلام ویل هو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی صادق الوعد وبلی او په یو بل روایت کې راغلی دی چې د یوه سړي سره یې وعده وکړه ویل تر کومه وخته چې ته راځې زه همدلته انتظار درته کوم. وایي هغه سړی تر یوه کاله پورې نه راغلی او اسماعیل علیه السلام پر هغه ځای انتظار ورته کاوه. د وعدې تر وفا پورې زموږ پیشوا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر بعثت عبدالله ابن ابي الحمصاء ورته ویل چې ته دلته کښېنه زه اوس بیرته راځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3 ورځې پر هغه ځای انتظار ورته وکړي. پس له 3 ورځو څخه هغه عبدالله راغی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل ما ته دې ډېر تکلیف راکړي دا 3 ورځې مې دلته انتظار کاوه. ورونو دا د وعدې وفا ده. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او دی اسماعیل علیه السلام وو چې خپل اهل کورنۍ به په لمانځه او زکات سره امر کول او دی وو د خپل رب په نیز غوره کړه سوی. د اسماعیل علیه السلام د اوصافو څخه یو هم دا وو چې خپله کورنۍ به همیشه په عبادت لمانځه او زکات امر کول چې دا د هر مسلمان پلار وظیفه ده چې د لمانځه وخت داخل سي باید خپلو اولادو ته ور په یاد کړي. امر یې کړي چې ولاړ سي لمونځ وکړي. چې د زکات او صدقې وخت راسي باید امر یې کړي د ژوند په ټولو امورو کې زموږ اقتدا باید په انبیا علیهم السلام سوي.